نن زموږ په معاشره کې هر سړی دا وایي که سپین ږیري سره کښېنئ هم وایي پخوا ښه زندګي وه، که ځوانان سره کښېنئ هم د قرابت یاره قرابت ښه خوند کوي. هر سړی په خوله کې وایي یاره ښه قرابت ښه دی، لیکن د هغې غریبانو زندګي چې معاشره ته راشوسي، معاشره مکمله د نفرت ډکه ده. ورور د ورور سلام ته نه دی تیار، پلار د زوی سلام ته نه دی تیار، تربور د تربوره سره خو بالکل د دشمنۍ و د کمین په خزه کې ناست دی. اوس دغه خرابي د خولې هلته وینا ده، دا خرابي ولې راله؟ د دې خرابۍ لوی بنیاد یو شی دی چې کله دې د قریب سره احسان وکړې، ښه سلوک دې ورسره وکړې، د هغې سره دې ښه زندګي تېره کړه او د هغې سره دې کومک و نصرت وکړې، دستي په دې انتظار ورته کښېنستې چې ته وده دی زما سره څه کوي، چې دی زما د دې ښه سلوک بدله و عوض راکوي که نه راکوي، دی زما د دې ښه اخلاقو د دې ښه مدد د دې بدله ماته راکوي که نه راکوي، دی په مجلسو کې زما صفت بیانوي که نه بیانوي، او دی زما د دې عمل شکریه ادا کوي که نه ادا کوي. او چې کله دې د قریبه څه دغه توقع پوره نسوله، بس دستي دماغ ته شکوې راغلې، دستي شکایتونه رالو، دستي نفرتونه رالو، په هر مجلس کې دا داسې نمک حرامه دی، دا داسې ناشکره دی، ما خو دا ورسره وکړو، ما خو دا ورسره وکړو، ما خو دا ورسره وکړو، ده نو زما سره څه وکړو. نو بیا په هر مجلس کې د قریب غیبت دی، په هر مجلس کې د قریبه څه شکوه ده، د هر مجلس کې د قریبه څه شکایت. او چې کله دوباره د کومک ځای راس، دوباره چې د کومک په ځای کې ته دستي وایې په روژه کال مو ورسره وکړو، نو څه فایده، سږ کال یې څه دپاره کوو؟ نو هغې غریب چې په روژه کال یې څه وکړو هغه هم په شنوس، او را روان کال هم الله تعالی د نیک عمله څه محرومه کوي، او زندگی کې د دې نیک عمله سره الله په دماغ کې بغض ورواچوي، په خوله کې غیبت ورواچوي، په زړه کې نفرت ورواچوي، او دا ټولې ګناه کبیرې دي. الله په دې ګناه کبیرو کې هم څه ونغښتی. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اصول دا دي چې یاره د قریبه سره که سړی څه کوي صرف د الله رضا دي په نیت کې وساتي، د الله رضا چې د سړي په نیت کې، بیا سړي ته شکوه او شکایت د قریبه سره نور پیښیږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وسیله رحمي چاته وایي؟ لیس الواصل بالمکافئ. وسیله رحمي دې ته نه ویل کېږي چې د څه را سره وکړو زه به هم څه ورسره کوم، ولکن الواصل من اذا وصلها قطعها. وسیله رحمي دې ته وایي چې د مخ را څه وګرځوي زه بیا ورلم، چې د غیبت راپسې وکړئ زه ورلم صفت مې وکړي، چې دی زما د سلام جواب ته تیار نه دی زه ورلم بیا مې سلام ورواچوئ، چې دی په کور راسره ننوتی زه ورلم د کور دروازه مې ورپسې وټکوله چې زه درله رالم. وسیله رحمي دې ته ویل کېږي، او دې باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه صفت دی چې که چیرې دا د چا په دماغ کې راسي